حضرت علی کرم اللہ وجہو اغنی اوزلی چا تپوسو کو علی شیر خدا دا دا محبوب زم مبارک تے دا دا نبی علیہ السلام پا اغا گولانو ماشمانو کیو ماشمو لس کال عمریو پلار ورطویلی بچیا راش خبر در توکم وی دیر خد پلار جانو اکرا تا خبر ورطوی زویا دا زمان رو آردے وی آو بابا جستا اور آردے مالا پتا دا وی دا زمان درور زوی دے دا زمان دا پلار نوسے دے او بچیا تا تے خبرو کم وی آو وی دا دی لمن اونیسا او دو پس روانشا علی کرم اللہ وجہو ورطوی پلارا زما گرانا پلارا تخوراتا اوسوے او مائی لس ورزی وڑان دے پلاس کے بیعت کڑے ایمان میرا وڑے دے ہاگا علی رضی اللہ عنہ تا یو کس راغے ورطوی یا علی تا ڈیرہ زوانی دا امام الانبیاء پا مخ کے تیرہ کڑا وہی آو بالکل اوی دا نبی علیہ السلام زیاد صحبت در تا ملو دے وی علی دا سی او عمل راغلے چا اغا تا دا اللہ دا رضا دا پارا کڑے او پدی سک خبر شوی نئی علی رضی اللہ عنہ مبارک ورطوی الحمدللہ زما عقیدہ دا چتا پی اسم نخبروں اگر ورطوی زما مقصد دا دے چتا ماتا دا زوانی یو واقعہ بیان کا علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ورطوی امام مجبورا بعضی معاملات دا اللہ سروی انسان پکی بل شریک کئینا بعضی داسی کاروی چی پاغے باندی انسان بل خبر والنغواری بعضی داسی یو کرداروی چی انسانی زان سر پٹ ساتی علی شیر خدا توی نازم آرزو تمنا دادا چی داسی یو عمل تا باندے راغلے وہ چاہتم پتہ نہیں لگی دلی وہ پٹے ساتھ لے ورطوی بالکل زما زوانی وا زما دو زوانی ٹیمو زد سرداری کونے نپیو سفر کی جدا تلیو ما سردری ملگریو یو زوما دیو جنا من اغا شیر بار بار وایو صحبتی صالح ترا صالح کند صحبتی طالح ترا طالح کند زما صحبت امام الانبیاء برکت دادیں منگ دری کسان ملگریزی سلورم ما پیو لار باندے روانو شپرا باندے رالا سرا باندے رالا شپرا باندے رالا آغا ملگری زما نمبر د سوکیدار راغیز سوکیدار شم نیمش پدا زما نمبر راغی زولارم سوکیداری کو ما یو داسی حسین او جمیل انسانا پس مکبان نئی زما مخ تراوست اللہ رب العالمین حسین دا جمیل دا یکی تنہا دا علی شیر خداوی ما باندی نظر پریوتو سپوگ میدہ زمام ور باندی نظر پریوتو ما اسمکی تلان دلی دلو ما لاندی قتل دے وجنا دا نظر خیل ساتل پکار دی دا نظر خیل ساتل پکار دی سوال در تکم یہ دا کل نعمت اللہ منتدی پار را کڑے چہ دا امانت اساتو دا اللہ دیدار تا انشاءاللہ خدای را کڑے نعمت تے سخکل استرگی دی الحمدللہ قسم دے دا سخکل نعمت تے کلی چہ ستا زڑغواری او زان تا پی سکون راولی دا بے اودشی سترگی پٹی شی
الله جل جلاله دی زمونږ د سترګې د ګناه نه بچ وساتي. خدا ارسه به د الله په فضل باندې کیږي. علي صاحب وی ما لاندې لیدل دی خزي بار بار تاواره تاو شوله او ما ته وی چې ته هاشمي خاندان سره تعلق ساتي. مال الحمدلله. ها زه عیسائی خزه ما په عیسائی مذهب روانم، ته محمدي ځواني. زما درې خبرې د کاغذ دی وورېدې نو زه ستاسې دین ته اورځم او ستاسې دین قبلوم. او که درې خبرې نه اورې نو بیا زه درنه ځمه، خو په ورځ د قیامت به درنه الله تپوس کړي چې داسې یو مقدر باندې راغله تا یې خبرې ولې نه اورېدلې. اوهو ډېر سخت سوال نه دی. علي شیر خدا رضی الله تعالی عنه ورته وایي وی وایه ړومبۍ خبره دې څه ده؟ وی نه دا به هله خبره کوم چې زه او ته سره کینو د دې خپلې خیمې او د ملګرو نه لږ جدا شه را سره. علي کرم الله وجهه وی نه دې وخت کې زه د دې خلقو ذمواري مې د څوکیدارۍ اخیستې، زه څوکیداري کوم، زما او ستا خبره لرې نه م کېږي. وی نه علي شیر خدا ورسره لږ ځای پورې داسې لاړو او دی خو خپلو ملګرو باندې نظر دی. ښځه ورته وایي داسې چل دی چې نورې خبرې به کوو، خو ته خو د مکه کې مو اوسېدلی او مدینې منورې ته مو په سفرونو ډېرو ځایونو ته تللی، زما په شان دې حسینه ښځه دې لیدلې؟ علي رضی الله عنه مبارک لاندې ګوري وایي والله که ته مې کتلی نه، ته مې لا کتلی نه چې ته حسینه یې که جمیله یې، که ته بدرنګه یې او که ته څرنګه یې، ما نه یې کتلی. په خبره پوه شئ؟ بوډۍ ښځه ورته وایي ځوانۍ په نشه کې وی تعالی زه اوسه پورې نه یم لیدلی. وایي نه، وایي زما په شانتې نرم اواز به دې اورېدلی. علي شیر خدا ورته وایي وی والله زما په غوږ کې اواز د جناب رسول الله پروت دی، د جهان څومره خواږه اوازونه چې راځي په هغې باندې لا اوسه پورې خوږلني غالبه شوې نه ده. نو ستا د اواز د خوږلنۍ نه خبر نه یم. علي شیر خدا ته وایي یا علي رضی الله عنه وایي داسې چل دی. بله خبره درته دا کوم چې ما کوم لباس اچولی دا ډېر بهترین لباس دی، دا د رومیانو شاهانو زنانو ته په غاړه وي. علي شیر خدا واقع بینی وی زما دی پر رب د کائناتو قسم وی ما د جناب محمد رسول الله ما د خپل معشوقین اوریدلی دی چې هغه ته الله رب العالمین فرمایلی حور مقصورات فی الخیام لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان. ما د سردار کونن اوریدل دی زما آقا ماتا د جنت د حور صفات بیان کړی دي. نو د جهان څومره لباسونه چې زما مخې ته تیر شي نو زه د هغې آیات تشریح کوم هغې ته ګورم. نو د جنت هغه امید زما چې د کوم لباس دی هغې خوند د جهان خوندونه رانه هیر کړي دي. ورته ای علي لاس را سره ملو کا علي شیر خدا ورته وایي زما دی د خدای په ذات قسم وي ستا چې کوم سوچ دی دا لاس په لاس د جناب رسول الله کی ملو شوی دی. سوچ مکوه کومه طرف ته لاړې. هغه ورته وی ای علي زما خبره واوره ته لږ ما ته وګوره. علي رضی الله تعالی عنه ورته ولیدل داسې بیا وی الحمدلله. ښځه وی بس کارو شو. دغه مسلمانان چې ښه نعمت وګوري څه وایي الحمدلله. ښځه ورته وی امید مې درنه پیدا شو
वही ता अल्हम्दुलिल्लाह संग ओला आली से दी कस्त लगे दे वही मा वर्तोल मावल या इलाहुल आलमीन सुल एहसान दिरा बांदी करे दे छिद दीप मखमी द रब्बुल आलमीन द मखदीदार उकड़लो मा मखकी द अल्लाह दीदार को आ स्ता मखमी द चा दीदार को मावेल या अल्लाह तब जन्नतियानु तांग इलानु के जन्नतियानु नूर सगवाणी कना जन्नतन बु या अल्लाह बंगली मिलौशवी या अल्लाह हुरिम मिलौशवी या अल्लाह गिलमान मिलौशु या इलाहुल आलमीन शात व शराब मिलौदी या इलाहुल आलमीन हिस्न गुआणु रब्बुल आलमीन बोई ए परिश्तु जमाउद जन्नतेन मेंस की पर्दा खत्म कए जन्नतियान बेहोश प्रियूजी या इलाहुल आलमीन जन्नत दिमवाला हुरी दिमवाला गिलमान दिमवाला हो या इलाहुल आलमीन यो बेबल लचक दखपल दीदार राका नसवम या इलाहुल आलमीन आगा बम कम टीम वी आगा बम कम टीम वी आई सईना खजा वर्ता वई यो हो मा होल कतस मा पजाल के गिर शी आगा वर्ता वई ना इंशा अल्लाह तखपल खकार पस चारा इस्तले आओ द अबू तालिब जो खपल खकार पस रागले नगोरी बचे द चाखकार बमख कीजी अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ता दा खजा वई चे मास्ता पशांति मुत्तकी इंसान न दे लिदले दा मालूमी की दा पता बानी द खपल नसब असर दे आगे और तवेली हुई गोरा द खुदे बंदा तो खुद खुदे पर मखलूक के द खजीफ सिफत अल्लाह पैदा करे ताला पता दा ची यो जमाना सोहबत द इमामुल अंबिया ता इंसान रसेदले अगद जिहान पर नियामतुनु की बेबल नियामत दागे न आला और अफजल न दे ली दले नुमा तदा से नख कारेगी कम जदस्ता सोच दे आली रदी अल्लाह अन्हु तो हुई ज ईमान रोड़म लासरा उगुद का आली शेर खुदा में वर्त सादर वर वड़ांद खुदा से सादरी वत वड़ांद को इदा उनिसा सादरी उनि वलो औदा कलिमे वर्त उवल चिल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अजीजानो गुना न सातल अगा तपोस कई वही अल्लाह जल्ल जलालुहु द गुना न बच करले दाद अल्लाह रब्बुल आलमीन खास फिर सवनवा अली करमल्लाहु वजहु स्तरगे वरगले चिकला द मरगरु द पेरेटे मरागे जनानता वर्तवी तलाड़ शखपल मुकाम ता वही जमा काफिला आ गलतदा खुतमा द माजिगर न पशिश और नजर की अचवले वे ज अल्हम्दुलिल्लाह उस बस्ता दा तकवा वदा बोड़म अगुई त इंशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दा बज अगुई तोड़म दियवी ईसैने पर बरकत द अली सब द मजलिस अल्लाह अविया कुरुन त ईमान नसीब करो दा द गुना न द बच के तो खबर अशो मन न प्रतिमाल त गुरु न गुना त गुरु पर हर सबान वर्जू अली शेर खुदा न नबी अलैहिस्सलाम खबर शो माता नबी अलैहिस्सलाम मुबारक वाले अली मुबारक दिशा पर प्लान कईश पबांदे ताकम में वो अमल करे माँ पखूब के उली दले च द जन्नत लकुन हुरिस्ता इंतजार ता वलाड़े वे औ अगा हसीन औ जमील हुरी च माली दले वे माता पोसु को दा चाहता वलाड़ी दी मात आवाज शु ए अल्लाह हबीबा दास्ताजुम अली शेर खुदा ता माविल दा खुडेर हसीन दी दा खुडेर मजीदारी दी मातवी औ दाद अगीद पारा खास थी सरदार कौनैन चिकला अली शेर खुदा तखोब बयान को अली शेर खुदा और तखपल खोब बयान को वरतवेद अल्लाह हबीबा दा हुरी चिताली दिली दी जब पके लग ज़ैदतु कमा
ورتوي ډېر خدا ورتوي اے د الله حبيبا مام حوري اولی دلې مزیدار ما تپوسو کو چې دا د چا دي ما ته اول چې دا د جناب محمد رسول الله د هغه امت د پاره په انتظار ولاړ دي چې دی په ګناه باندې قادر شي دستا په شانتي او بیا د ګناه نه مخواړي دا هغه د پاره ولاړ دي اے د الله حبیبا یو ډیر خلې جماعت داغین مزیدارو زما پاغه باندې نظر پرې وته ما ول اے دا خوري چاته ولاړی دي دا د یوسف علیہ السلام انتظار کی دی وینا دا د چا انتظار کی دی ما ته جواب ملو شو دا د پیغمبر علیہ السلام د اخیری امتی چاغیل بد ګنا دروازې د ار طرف نه کولاوي وی او چې کله په ګنا قادر شي نو دی بوي انا لله وانا الیه راجعون مخبد ګنا نواړي دغه خوري چې کوم ولاړی دي دا د یوسف علی السلام ته چې انتظار کې ولاړی دا د اغینم لس چند خسته دي نو اوس خو خپل ده نو اوس خپل خو خدا چې ګناه کوي او دغه خوري خپل وي نو عزیزانو د ګناه متعلق یو خبره مې دا وکړه دویمه خبره درته دا کوم چې د ګناه اثر دا غوړې په بچو کې به ښکار کیږي او اثر داوم په بچو کې په اولاد کې به راځي خدای دې زمونږ بچو کې ښه اثر پیدا کړي ما یو ځکه واقعه د شیخ الاسلام بیانوله نو هغه مبارک لیکلو په خپل اواز کې ته چا لیکل کړو پاغه کې خبره داوا انك انت العليم الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة
वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। अम्मा बाद हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाल मुक़्तहिमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। वाजिबुल क़दर ज़माडिर मुअज़्ज़ज़ु मशरानु मिलमनु उलमाए किराम मुदर्रिसीन हज़रात, खुसूसन द सवाबैना आव द पड़ांगोना द नूरु अलाकोना रागुल उलमाए किराम आव द दे जामिए सरा ताल्लुक़ लरुन को द दे जामिए मुआविनानु मामख के जुमा बांधे द ख्वाजा निज़ामुद्दीन अवलिया वाक़या बयान करे वा वादा में करे व ची इंशाअल्लाह रा रवानी जुमे तबा द यौबल वली कामिल सुलेमान बिन यस्सार रहिमहुल्लाह दा हगी वाक़या बयानो औरों दा इंसानान दी जुच द चा वाक़यात बयानुम दा द खुदे बंदीगान दी दा नज़ तासुल द मलाइक वाक़यात बयानुम न द जन्नात वाक़यात बयानुम न द नूरानी मखलूक वाक़यात बयानुम न द नारी मखलूक़ात वाक़यात बयानुम दा तासिल द खाकी मखलूक़ातो चे इबारत द इंसान न दे दागी वाक़यात बयानो। मुंग तो मलगरे राजी न नम यो मलगरे रागल हो आगे चंद मसाइल तपूसु न यो तपूस पके दाओ चे द गुनाह न बसंग बचम रोनो दे टोलो ताल्लुक़ जदी कलिमे सरदे चिताऊ ला इलाहा इल्लल्लाहु तुलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बियावई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्तरे लायक द बंदगी औ द इबादत औ द सर द लगे दो यो ज़ात अल्लाह चितई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। तद सना लायक अल्लाह उसका महबूब पैगंबर द चा द बरकत च कायनात ज़हूर तरागलल रबा ज़मुन गुनाहुन मुआफ का औ मंग द अगी खल्क़ प कदम रवान का चाहता च द गुनाह टोले दरवाजे को लौशी औ द यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुज़ाहरों की
او چاته چې موقع راغله چې اوس دا سړی زما د وجې نه بدنامیږي، زما د وجې نه د دې پرده اوچتېږي، او ما ته الله د خواجه نظام الدین اولیاء زړه راکا چې ستا په بنده پردې واچو. او خدایا مونږ ته هغه اخلاص راکا، الله هغه اخلاص راکا چې زما حق نوي اخو پریدم خو چې زما حقم وي او زه پریدم. الله مونږ ته هغه زړونه راکا. نو دا واقعات مونږ د انسانانو بیانو او ضروري ګڼو چې داسې خلق د ځمکه باندې تیر شوي دي، مونږ د دوی نوم اخلو، نو مونږ هم انسانان یو. د یوې ګناه نه مونږه مخ نه اړو چې په کومه ګناه ورپېښېږو مونږ چې بس ما متبع دي متبع به کله کېږي. نو الله دې زمونږ د ګناه نه نفرت پیدا کړي. شوق سره وایي الله زمونږ د ګناه نه نفرت پیدا کړي. ګناه دا خو د الله نه لرې کېدل دي، الله خفه کول دي. هر هغه ګناه قسم دی خاص کر منگ نن پردے مال تاسی خورو لا پختانوی لکا ٹیپر خلا بیم غاخ با بیوی سخت کشنی خوری خوزما پشان دی غاخون خو نشی ماتولے شگر والی غاخون دی کمزوریو خو کپاخی کنو بیامم اورم ورپس بلیو بلا بے ٹکے نو خوراک تب جوڑی گی. قسم دے منگ تا دا الواد خوراک نم پردے مال آسانا دے. نرونو یو سوال زما تاسې له دا دی رونو چې ما ناچیز ته به یو دعا ډېره کوئ چې ربا دې ناچیز ته ستا په بندګانو کې پاتې انسان دې عبدالمتین ته الله خپله مینه ورکه. بس دا یو سوال به الله نه راته کوئ. زه تاسې له هر وخت دعاګانې غواړم، غیبانۍ درته غواړم، نو تاسې به دا یو دعا کوئ چې الله ما ته خپله مینه راکړي. بس نور هیڅ نه دي په کار. دنیا ټول اړخونه مو چان کړل، قسم دی یو سکم خوند پیدا نشو او نه مو خوند ولیدلو. خوند چې دی د الله په مینه کې دی. صحابو ته د الله او د امام الانبیا مینه میلاو شوه. قسم دی بیا ورته دنیا نه ښکاره کېدله، بیا دا دنیا ورته د اوبو زګ نه ښکاره کېدلو. د دې دنیا اهمیت یې زړه کې نه و. نو عزیزانو